ډاکټر محترم فضل سبحانی صاحب زه په دې دریو شعرو راغواړم وایي چې اوس چې ستا زړه ته جانانه در نږدې شوم نو د ټول کلي په سترګو کې ازغی شوم او ستا د مینې محبت دا معجزه وه چې د مړ کړم نو هله را ژوندی شوم مهرباني او د سحر رنګونه ټول درنه لګې شه ستا په یو نظر رنګ شوم سپرلی شوم. ډېر محترم فضل سبحانی صاحب ته خواست کوم چې راشي او ستاسو سره مخ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه سهار صاحب. زه به کسانو خو ډېر ښایسته کلامونه وویل، زه به د صدر صاحب په اجازت سره یو ساده باده غزل ویم. زم خو په زړه باندې مې غم پاتې دی، په شا چې ګورم صنم پاتې دی. زم خو په زړه باندې مې غم پاتې دی، په شا چې ګورم صنم پاتې دی. او د محبت په داو مې هر څه بیله، چې رانه کلي پاتې چم پاتې. ډېرې حیا نه سترګو ښکته کتل، چې د مخه شرمېدم پاتې دی. او نه مې په خوله کې دردېدلې غزل، نه مې په لاسو خپو کې دم پاتې دی. او شعر دې صدر صاحب چې نه هغه سپین سپېڅلي خلک شته دي، نه په څلور قول باندې دم پاتې دی. نه هغه سپین سپېڅلي خلک شته دي، نه په څلور قول باندې دم پاتې دی. او سکون ورک شوی بېچیني ډېره ده، په هر طرف اواز د بم پاتې دی. او آخري شعر عرض دیجیے چې سبحانی نه د چینارانو بڼ شته، او نه ګودر نه هغه علم پاتې دی.